السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو ملګرو، رفیع الدین سره نن جاز باندې ته روان یم. دا نننۍ ویډیو به تاسو ته ښیم چې جاز بانډه څنګه ځای دی او د هغې سیندرۍ څنګه دي. تاسو به په ویډیو کې ګورئ. رفیع څنګه لاره کې خو به څه مشکلات نه وي؟ نه مړه کومراټ نه ښه لاره. کومراټ نه ښه لاره ده، لکه چې پرون یې خو راله په کندو کې پر وړه شولی دی. ماما ماما بس دواګانې راته کوي یا لاړو ښه شي. رفیع زه چې ځو ښه بسم الله کوو. لارې د کومراټ نه ښه دي، خو بیا هم خپل کوشش کوو روان یو. تاسو سره د جاز باندې د ښایسته نظارې شریکوو. مخکې ځو راځئ. ښایسته ویو راغله، یو ښایسته ځای مخې ته راغی نو دلته راکوز شوم. ما ویل چې تاسو سره دا سیندرۍ شریکه کړمه چې دا ووینئ. دا ښایسته سیندرۍ ده، مخامخ تاسو وګورئ ملګرو، لاندې ښایسته سیند بهیږي. والله چې جنتي سیمه ده، په دې دنیا جنت دی. رفیع دا راته ووایه چې ستاسو دلته را خلک چکر وله راځي نو څنګه محسوسوې؟ دا علاقه ورسره مشهوره شوه که نه؟ مشهوره شوه، مخکې شوه ډېره که نه؟ حکومت یې وخت نه زه دا مطالبه کوم چې دا لارې ورته سمې کړي، ځکه چې لارې ډېرې زیاتې خرابې دي او چې څوک راځي نو تکلیف یې ورته، لارې خرابې دي. نو چې دا لارې ورته سمې شي نو انشاءالله چې ډېر په اسانتیا سره به خلک دې جنتي سیمو ته راځي. دا خیره چړای ده نور هم شته؟ نه د موټر سایکل دا ګاډي دا یو چړای ده. څنګه په
په شړای خو د پیاده مزل وکړو څنګه باز مه کوه ځاني. زه ته زه لږ لږ شه ستا دا تګ ښیم دی خلکو ته چې دې ته څونه مخلي راځي کڼیل شي کڼیل کم یو ټکی ټکی हाँ हाँ भाई रास्ता कैसे भाई हम हाँ? अच्छा रास्ता है बात अच्छा हाँ मलगरो जात बांडे ته روان یو دا ساته प्लस ब्लूज کوي لکه په ځنګل کې مزل کوو تش ځنګل ځنګل لیدا وګورئ جی ستړی شو ډېر زیات تباہی کړو کو امیر صاحب څنګه چړای څنګه وه چړای ډېر تباہ کړو خراب کړو بیا به راځي بیا به خو راځو خو پیسې چې لږ ډېر خو دا چې جنتي سیمې نو دا سخت باران را روان دی باران ها نو دا به چې د بیډ ماته وکړي نه باران سره خو به لږ موسم ښه شي که نه ښه نه شي دې باران موسم ښه دی خطرناک دي موسم ښه دی سړی خرابوي دوا به کوو چې باران نه کېږي صحیح ده ګرانو ملګرو دې ځای ته راغلو دا سیندري ډېره ښکلې ده تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم ته دا راته ووایه رابي ها د دې د څه نوم دی کڼیل شي څه شي کڼیل شي کڼیل شي کڼیل شي کڼیل شي شي دا ورته په کومه ژبه کې وایي دا په کوستانۍ کې ورته د دې به هم څه مطلب وي نو څه وضاحت به وروسته به وکړو بیا به ها مشران نه به تپوس وکړو خو دا ویوز دي ته ښیمه دا ویو ډېر السلام علیکم ګرانو ملګرو دا ساعت جاز باندې ته راورسېدو د ډېرو سختو لارو نه راتېر شو راورسېدو رافي ها جی دې نه مخکې به بل چېرته ځو کټوره جیل ته ابشار ته به کوزو به انشاءالله ابشار ته ابشار نه بعد به بیا ځو دغه ته بیا به ځو کټوره جیل ته کټوره جیل ته څونه لاره ده 3 घंटे داسې لګي تقریبا 3 घंटे 3 घंटे پیدل او ابشار ته به څونه مزه دي ابشار نږدې دی بس ښکته چړای ته کوزېدل دي بیا زه وایم ابشار ته نه ځو مړه ډېر زیات ستړی شو ابشار دی مزار دی نږدې هم دی ښه او کنه زه دې ملګرو ته لږه دا سیندري ښیمه دا د جاز باندې ټاپ دی موږ اخري ټاپ ته راورسېدو دا هوټلې دي پکې ټینټونه پکې خلکو لګولي دي دغه زموږ د دې ملګرو کچن دی خو دې کې به موږ ځان له خپل پخلی کوو دا جي کچن دی دا زموږ ماسي دی جي دا زموږ خاله ده دا موږ له پخلی کوي دا ټول له پخې کوم بس ټولې پخې کاسې مو کې شوي 3 घंटे سفر هم کړی دی پیدل چې تانه نه پاتې کېږي نه مړه انشاءالله نه پاتې کېږي ښه صحیح ده دلته موږ کاڼې هم کرپو صحیح ده ټیک ده دا ملګری دا کچن هم دی جوړ کړی دی او دا ټینټونه هم د دې دي
ربي راسته د ماما زوی دی که نه مې ماما زوی دی ښه 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 نو تاسو به پخلی موږ له کوئ ما خو ماسي ځان سره راوستې له دې ویرلو کي دې کې صحیح دی دې کولی شي که نه ګپ لګوي لکه راځه هسې نه مالګه پکې ډېره کي وږي مې ظالم شي ومې خورئ ومې نه خورو خوږې شي ښه ده ملګرو نوره ویډیو به در سره سبا لږه خیرې شریکوم ښه ځکه چې ډېر ستړي یو راغلو او دا سیندري درته ښیم بیا ویډیو بندوم نوره ویډیو به بیا سهار لږه خیرې کوو ټیک ته جي بس دا ویډیو تماموم په دې ځای باندې